داسې کیسه ده که نه، داسې کیسه ده او داسې خبره ده. بای دا اوس زما تکیه کلام جوړ شوی دی. اول به مې ښه بایي، اوس هم داسې کیسه ده او داسې خبره ده. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به. نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم. نن ولاګ مې کوم ځای نه سټارټ کړو، تاسو ته پته شته د خپل کور د چت نه. دا شاته زمونږ کلی دی او دا زمونږ چت دی او دا زمونږ نه غیر چاپېره پټي دي. داسې خبره ده که نه چې ما سره چې کوم دویم موټر سایکل و که نه هغه مې هم خرڅ کړی دی پرونو. اوس تاسو ورور کاروبار شروع کړه موټر سایکلو. بای کسان رالو بس وې زمونږ د موټر سایکل خو وخت بس ما ویلی بوی وستو. نو نن د جمعې ورځ ده او مونځ مې وکړو او اوس داسې کار دی که نه چې زه به رستم ته ځان له بل موټر سایکل اخلم. خو ما ته مې والد صاحب وی که نه چې زما هم په رستم کې څه کار دی، زه به در سره هم ځم. نو نن به زما سره هغه ځي رستم ته. نو که چېرې هغه زما سره بیا به مونږ تاسو خبرې اترې نه کوو، بس چې واپس راشو بیا به خبرې اترې کوو. ګورو که نه څه کېږي. نو چېرته ځی ما زمونږ سره یې. کو تاسو خیال کړئ که نن دا 2-3 ورځې نه دي، مطلب باران کله ناکله په کابل اوس پکې لږ باران شوی خو ګرمي ډېره زیاته شوې ده او بیا زمونږ بونیر خو ډېر زیات یخ دی که نه، لکه ګرمي دومره زیاته نه ده. خو چې د دې سر نه ور وړی په لکه نن دومره زیات سم اور راورېږي. زما سره غم دی چې خدای پاک نن بس چلګي. بلې پیره تللی وم دومره زیاته ګرمي وه چې نن بس چلي. او وی که نه وي د جمعې د مانځه نه مخکې نه د جمعې په ورځ باندې جمعې نه مانځه نه مخکې کوم کار چې کوي که نو هغې اکثر وي برکت نه که نه خلک وي. نو د میلې والم دا سوچ کړی دی چې بس دا میله چې دا که جمعې نه مانځه نه وروستو لګو. خانو میلې ته راورسېدو او اوس په ځان دلته موټر سایکل ګورو. بای نن موټر سایکل زیاتې نشته دی، پته نه لګي څه چل دی. بای ما دا پته نه وه که نه چې موټر سایکل د ریټ نه هم ډالر جوړ شوی، ډالر ریټ دی. دومره زر په بره خېږي، دومره زیات ګران دي نن که نه چې پته نه لګي چې زه خو خپل پسې خفه یم چې دومره ارزان مې خرڅ کړی دی. دا ولې رالو یاره خو خوښ خو هم نه شو، مزه یې ونه کړه. بس ځو واپس ګورو چېرته لار مار کې بارګینونګ وشي. کو چېرته وي نو ښه، کو نه وي نو بس ځو کور ته. اوسه پورې چې تاسو کوم ولاګ وکتو که نه نو دا د جمعې ته ورځې ولاګ و. تاسو ته ما ویلي وو که نه چې لکه مطلب زما سره به والد صاحب وي نو زه ولاګ شاټونه نشم اخیستلی. نو وایي هغسې چل و چې مطلب ما ولاګ شاټونه څه ډېر وانه اخیستو. دغه یو 2 شاټه مې واخیستو، دې ټایم کې هغه نه و جو دغه 2-3 شاټه مې واخیستو. نور زما سره هغه نو بس شاټونه مې وانه اخیستو او موټر سایکل مو وانه اخیستو، بس پاتې شو. نو نن ولاګ چې دی که نه دا مې سټارټ کړو سټوډیو نه. راغلی یم سټوډیو ته او نیم به یې وي چې خالي په ورځ به ویډیو کو. نو بس یاره نن هغه نشته دی، څه کار دی هغې باندې تللی دی. نو نن هم ویډیو پاتې شو. زه رالم سټوډیو ته، بس زما څه خپل کارونه مارونه هغه به ختم کړم انشاءالله. کېدای شي ګورو سبا ویډیو وکړو یا بل ورځ ویډیو وکړو. نو چېرته ځی ما زمونږ سره یې. او کله چې زه کور راوتم که نه نو دومره زیات غرمو سره غرمو که نه چې لکه سم سیزل یې کولو. چې راورسېدم دلته کمره کې دننه ناست وم، بار ته مې خیال چې دومره ښکلی باران راکې شوی دی که نه. تاسو ووینه راځئ. ما وی مې نیم به نشته نو زه به نن د خپل بازار کارونه مارونه ختم کړم. نو بای باران دی، په باران کې زه بازار ته هم نشم تللی. نو بازار کارونه پاتې شو. ګورو که چېرته باران منې شو نو ځو بازار ته، که نه منې نه شو نو بس ټول ورځ به دلته تېروم. او بای اوس ښکلي باران نه وروستو ډېر ښکلي غرمه ولګېدو، بیا به ګرمي شروع شي. ډېر ښکلي نه بیا به ګرمي شروع شي. دا وینئ غرمه ولګېدو. نو اوس زه داسې چل کوم که نه چې زما بازار کې څه کار دی نو تلل غواړي خو زما سره موټر سایکل نشته. ملګري ته کال کومه کو راځي موټر سایکل سره نو ښه ځم بازار ته، که نه نو بیا واپس راځم. ګورو چې څه کو راځئ.
خانو بازار نه پاتې شوم تاسو ته مې زم بازار ته کنه خو زما سره نن خپل موټر سایکل نه و مرګری ته مې کالو کو نو بس هغه وی راشه بوزه موټر سایکل چې څنګه سټوډیو نه راکوس شوم نو بس بل مرګری راغی سیده کلی ته راته نو بس هغه سره رالم سیده کلی ته مې ورستو بیا راګاډو پته نه لګي نو بس کلی ته رالم اوس په غب شپ لګو ټول نو خو مازیګر ټیم دی نو مونږ کوم او بیا اوس تاسو سره ملاویږم چرته ځایم زه چې سټوډیو کې وم کنه باران چې کوم ټیم کې نو ما وی زمونږ کلی هم باران شوی نو موسم به ډېر ښکلی شوی موسم به یخ شوی نه چې دلته رالم ملک داسې وچ پروت دی که نه چې لکه ساس کې هم نه دی شوی او هلته دومره تیز باران نو اوس مې مازدیګر مونځ وکړو او بس چکر له راووتم او چکر له نه خو زه د حجرې نه ځکه راوځم که نه چې دا ټایم هم حجره کې کساني نو مطلب مشران ناسي خبرې اترې کوي خپل ګپ شپ لګي نه هغې مخکې زه خو بلاګ نشم کولی نو بس چکر بانه کړم او راوځم نن بالکل یوازې چکر له راووتم ملګري راسره څوک هم نشته یو ملګری چې دی نو هغو تاسو ته ما ویلي که نه حارث و هغه شته نه او نور چې دي نور ټول په خپلو خپلو ډیوټو دي نو په دې وجه باندې زه یوازې چکر لګوم نو داسې خبره ده که نه چې په ډیلی ولاګ کې سړی مطلب ټول ورځ کور ناسي که نه نو ولاګ نه کېږي خامخا به پکې چېرته وځې نو زما نه چې کوم دا ولاګونه مس شو که نه نو د زیاته وجه دا هم وه که نه چې زه پکې مطلب کور وم چېرته ونه وتم نو بس بیا ستاسو سره خبرې اترې ونه شي او کور ولاګ کېږي نه نو په دې وجه باندې زما دا ټول ولاګینګ چې دی مس دی ګډوډ دی تاسو به زما په ولاګ کې مخکې یو کاري صاحب لیدلی و که نه هغه کاري صاحب چې زموږ ملګری دی دا د هغې پټی دی او دا چې دی که نه دلته میانو پارم و دغه سره کوټه وه او دا چې دي که نه میانو پارم نو او دلته ښکته واړه لګیا دي ګیم کوي کاري صاحب چې دی که نه ځان نه ګډې او بیزي اغوستې دي نو چې هغې جومات کې مونځ وکړي دغلته جومات دی دلته راځي ګډې بیزي سره نن د هغه خوا چکر له رالم ما وی نور ملګري هسې نشته نن به را ګپ شپ و مازدیګر چې دی ده سره تېر کړو زه ستاسو سره میلاوم قاری صاحب دے قاری صاحب السلام علیکم څنګه چل دی برابر امن دی بیزی دې راایستلې دي لکه زمونږ د قاری صاحب ځان له دا بیزي اغوستې دي ځان یې مشغول کړی دی زم داسې کار کوم که نه زم ځان له دا ګډې بیزي علم ځان مشغولوم قاری صاحب څنګه دی خوښه ده دواړه به ګرځو صحیح نه شپېلی میلی ورسره والی نو شپېلی دا خبره صحیح ده چې شپېلی وایي که نه شپونکې ورته وایي شپېلی به هم ټول ورځ به ګرځم ځان له بلې غرونو کې ولاګ به کومه ډېر خوند به کوي ورکه سوچ به یې کومه که نه خوند دی وکړو دا چل شروع کړو او قاری صاحب خپل طالبان د ځان نه مخکې رالیږلي وو بره دلته څه چل کې وږي ورتې تراړې وراچولې تراړ به تاسو پېژنئ که نه پته نه لګي خو نو زمونږ برخه پکې صرف دا پاتې وایي چې مونږ رالدون هر څه ختم وو د ځان نه وغورئ لکه زمونږ ما خو طبیعت نه مني زمونږ نننی ولاګ چې و که نه هغه دومره امید دی چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان ولاګ پورې اجازت راکړئ د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان